ژور خفګان، حسد، کینه، بخل، کبر، ځان غوښتنه، غوسه او غیر ارادي غوښتنې هغه رواني او روحي ناروغۍ دي چې زیات خلک ورسره لاس او ګریوان دي. خو پوهیږئ چې روژه د دې ډول ناروغیو څومره مخنیوی کوي؟ روژه څومره تاریخ لري؟ آیا روژه یوازې انسانان نیسي؟ د روژې په اړه د نړۍ مشهورو ډاکټرانو داسې اقوال وړاندې کړي چې په اورېدو به یې ډېر حیرانه شئ. د پشتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. انسان د ژوند له پیله روژه پیژندل او تاریخي اسناد هم په دغه حقیقت باندې ټینګار کوي. د فرعونیانو له معبدونو څخه د نقاشیو، رسامیو او د مصر په ترلاسه شویو کاغذي پاڼو کې راغلي چې پخوانیو مصریانو به روژه نیوله. په ځانګړي ډول د جګړې او یا هم فتنې پر مهال د وضع کړای شویو اصولو له مخې به یې روژه نیوله. دغه راز ثابته شوې چې یونانیانو، رومیانو، ایرانیانو او نورو پخوانیو قامونو او توکمونو به هم روژه پیژندله. ابوقراط چې په 5مه مخزېږدي پیړۍ کې ژوند کاوه او د طب پلار لقب یې هم خپل کړی و، د تاریخ لیکونکو په اند لومړنی کس و چې د روژې اصول یې تدوین کړي وو، او دا چې پخواني یونان کې به د کومو روغتیایي موخو لپاره به ترې کار اخیستل کېده هغه یې هم یاد کړي دي. په پخواني دینونو کې هم د روژې حکم شوی او چې د دې په اړه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: ژباړه: ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، په تاسو باندې روژه نیول فرض کړل شوي دي څنګه چې له تاسو نه مخکې خلکو باندې فرض کړل شوي وه، د دې لپاره چې تقواداران شئ. عزیزو تفاسیر په لومړي ټوک 395مه صفحه کې د دغه آیات په حاشیې کې لیکي: له آدم علیه السلام څخه راوروسته په ټولو ادیانو کې د روژې رکن موجود و، خو دا ثابته نه ده چې د پخوانیو امتونو روژې څو ورځې په کومه میاشت او په کوم کیفیت سره وي. سعید بن جبیر رضی الله عنه وایي چې د پخوانیو امتونو روژې له یو ماخوستن نه تر بل ماښامه پورې وي. په یهودو او نصاراو باندې روژه نیول فرض کړل شوي وو، خو یهودو بدلون ورکړ او په کال کې یو ورځ روژه نیوله، او نصاراو برعکس زیادت ورکړ او د کال 50 ورځې به یې روژه نیوله. دا یو علمي حقیقت دی چې یوازې انسان روژه نه نیسي، بلکې ثابته شوې چې له انسان پرته نور ډېر ژوندي موجودات هم د خپل ژوند دورې له روژې سره تیروي. دا به یا په اجباري ډول او یا هم د خوړو د کمښت له امله وي چې موږ یې د ژمي یا دوبي خوب ګڼو. اوښ، مار، قطبي خرس، چونګښه، کب، الوتونکي او داسې نور موجودات د ژوند یوه مرحله په داسې ډول تیروي چې خوراک او څښاک نه کوي. دغه مرحله په حشراتو کې د ورېښم پیلو د مرحلې په نوم یادیږي چې حشره یو څه موده د ورېښمو په منځ کې وي او بیا ترې راوځي چې له دې دورې وروسته یو ځل بیا نوی ژوند پیلوي او په ژوند کې تازګي او خوند پیدا کیږي او بیا په اسانۍ سره کولی شي چې له خپل چاپیریال سره ځان عیار او همغږي کړي. یو امریکایي څېړونکي ثابته کړې چې د روژې پر مهال په انسان کې د هوش او تمرکز ځواک ډېریږي. نوموړي دا هم ثابته کړې چې له روژې نیولو سره په پښتورګو یعنې ګردو کې د سوډیم مالګې راټولیږي او دغه مالګه به په پښتورګو کې شته تیږه یا شګه له منځه یوسي. ډاکټر هربرټ سیلټون وایي له ډېر پخوا څخه د روژې نه د درملنې په توګه کار اخیستل کېده. لوی طبیب ابن سینا به خپلو ناروغانو ته د روژې سپارښتنه کوله او تر 3 اونیو پورې به یې روژه پرې نیوله. ژورپ رودیګو وایي ټولې ناروغۍ د هاضمې له سیستم نه رامنځته کیږي. که د روغتیا او صحت په لټه کې وئ او کومه لار دې پیدا نه کړه، د هاضمې له دستګاه نه یې راپیل کړه، ځکه چې همدا سیستم ستا د ټولو ناروغیو سرچینه او همدارنګه د شفا او درملنې مرکز دی. ډاکټر لیونی برون په یوه بحث له روژې سره وقایه او درملنه کې وایي په زرګونه د داسې ناروغانو مثالونه لرو چې د روژې په مرسته له ډېرو ناروغیو خلاص شوي دي، لکه سابندي، حساسیت یعنی الرجي، د مفصلونو پړسوب، نیمسري، جلدي ناروغۍ، بیشتیایي او د هاضمې سیستم ناروغۍ لپاره وقایوي میکانیزم بلل شوی دی. سقرات هم هغو ناروغانو ته چې د ناروغۍ سختو مرحلو ته به رسېدل د روژې سپارښتنه کوله او د روژې په اړه به یې ویل موږ ټول په خپل ځان کې یو طبیب لرو او موږ ټول باید له هغه سره د هغه په وظیفه کې مرسته وکړو. د تعجب ځای نه دی چې د غرب په پوهنتونونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم
مبارک حدیث په تابلوګانو لیکل شوي او ځوړند شوي دي، لکه دغه مبارک حدیث چې وایي ژباړه روژه ونیسئ تر څو روغ پاتې شئ، او همدارنګه دغه آیات چې فرمایي ژباړه وخورئ او وڅښئ خو اسراف مه کوئ. د شخصیت اختلال او ژور خفګان. رومي جالینوس په دویمه زیږدیزه پیړۍ کې روژه د خفګان، تشویش، اضطراب، ګنګوسیت او د حساسیت د درملو په توګه خلکو ته ورپېژندله. په قاهره کې د قصر العیني استاده میرمن ثنا محمد علي وایي چې له روژې سره ژور خفګان او همدارنګه د شخصیت د اختلال تداوي کیدای شي. په یو ځای کې د شخصیت د اختلال په اړه وایي دغه اختلال په حقیقت کې ناروغي نه ده، بلکې په دغه وخت کې فرد یو حساس شخصیت لري چې نشي کولی له چاپیریال او شرایطو سره عادت شي یا همغږي پیدا کړي. دا چې روژه یاد شخص ته توازن او قوت ور په برخه کوي او د دې لامل کیږي چې پر خپلو کړنو باندې تسلط پیدا کړي. د امریکا د برینسټون پوهنتون استاد ډاکټر کانمن د یوې څېړنې له مخې وایي که چیرې غوښتنې، شهوتونه او اختیارات کنټرول او کم نشي، په انسان کې به د خفګان، ناامیدۍ او بدبختۍ احساس ډیر قوي کړي. په روژه کې په شهوتونو، غوښتنو او ځینو نورو مواردو باندې کنټرول ترلاسه کیږي چې دې سره په فرد کې د ناکامۍ، ناامیدۍ او افسردګۍ احساس له منځه ځي. د ځان پالنې او ځان غوښتنې علاج. ځان غوښتونکی هغه کس وي چې د تکبر احساس پکې پیاوړی وي، پر نورو یې تسلط او واک خوښیږي او غواړي هر څه د ده په اختیار کې وي. دی بخیل او خسیس وي. روژه د دغه ډول شخص کړنې تنظیموي او برابروي یې، ځکه چې هغه کس له روژې مخکې په یو حالت کې وي او له روژې وروسته بل حالت ورته پیدا شوی وي او متعادل شخصیت یې خپل کړی وي. دروغ او ناامیدي. د ارواپوهنې د علم له نظره دروغ هغه کس وي چې تل له نورو لرېوالی، یوازیتوب او عدمي تعامل یې خوښیږي. دغه ډول خلک تل خفه وي او لږې خبرې کوي، تل یې د شرم اثار په مخ ښکاروي او نشي کولی له ژوند سره مخامخ شي او له نورو سره په ښه ډول اړیکه نشي ساتلی. په نفس اعتماد نه لري او په ژوند قانع نه وي، تل دی وي او ناامیدي. نو موږ کولی شو دغسې کس په روژې سره تداوي کړو، ځکه چې په رمضان میاشت کې د کورنۍ سره یو ځای افطاري او روژه ماتی، تراویح او بالخصوص په روژه کې د قرآن تلاوت سره هم د انسان په روح کې سکون، مینه او له نورو سره د ښه سلوک او ښو اړیکو لامل ګرځي چې دې سره انسان د انزوا او د روحي ناروغیو څخه خلاصون موندلی شي. روژه د الله تعالی او د بنده ترمنځ یو راز دی. په یو قدسي حدیث کې راغلي ژباړه د انسان ټول اعمال د ده لپاره دي، یوازې روژه ده چې زما لپاره ده او اجر یې هم زه ورکوم. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ژباړه څوک چې د ایمان له مخې او د ثواب د ترلاسه کولو په موخه روژه ونیسي، هره ګناه چې مخکې کړې وي ورته بخښل کیږي. همدارنګه په بل ځای کې فرمایي ژباړه د روژتي لپاره دوه خوښیانې دي، یوه په دنیا کې د روژې ماتولو پر مهال او بله په آخرت کې د الله تعالی سره د دیدار پر مهال. همدارنګه په روژه کې له دروغو نه سخت منع کړي یو او فرمایي ژباړه کوم چا چې دروغ ویل پرې نه ښودل، یعنې په داسې حال کې چې روژه هم وو، نو الله تعالی دې ته هیڅ اړتیا نه لري چې دې خوراک او څښاک نه کوي. نو امید دی چې د پښتو لایو لایبرري دا معلوماتي ویډیو به ستاسو لپاره ګټوره ثابته شوې وي. نو ملاویږو به په یوه بلې معلوماتي ویډیو سره. تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.